سلامونه محترم لیدونکو، په دې هیله چې تاسو ټوله به روغ او جوړ یاست. نن درته د طب پوهنځي درسونه په جریان د پتالوژي مضمون دویم درس وړاندې کوم. په تېر درس کې موږ تاسې د پتالوژي مضمون په لومړي درس کې موږ تاسې د پتالوژي تعریف زده کړئ، بل موږ تاسې ایتیولوژي او پاتوجینیسیس مو زده کړله، بل موږ تاسې دا زده کړله چې موږ تاسې ولې مریضان کیږو، هغه مو په تېر درس کې زده کړله. نن موږ تاسې د پتالوژي مضمون دویم درس دی. په دې درس کې موږ تاسې کازز اف سیل انجري یعنې د سیل انجري اسباب زده کړو چې د کومو سببونو له امله په یو حجره کې انجري رامنځته کیږي. موږ تاسې وایو چې د سیل انجري اسباب 8 دانې دي، 8 سببونه له امله په یو حجره کې انجري رامنځته کیږي چې دغه هر به موږ تاسې د خیر سره په تفصیل سره وایو او هغه میکانیزم باندې بیا هم خبرې وکړو تر ډېره حده پورې چې د کوم میکانیزم له امله په څه ډول سره دغه سبب انجري رامنځته کوي. نو موږ تاسې اول د سیل انجري اسباب زده کوو چې هغه موږ تاسې وایو 8 دانې دي. لومړی سبب د سیل انجري هغه اسکیمیا او یا هم هایپوکسیا. دا د سیل انجري لومړی سبب سو. دویم سبب موږ تاسې ټوکسینز دي، د ټوکسینونو له امله هم یو حجره انجرډ کیږي. دریم سبب موږ تاسې چې هغه انفیکشس ایجنټس دي چې د انتاناتو له امله هم کیدای سي په حجراتو کې انجري رامنځته سي. څلورم سبب موږ تاسې چې جینیټیکي مشکلات دي، جینیټیک ابنارمالیټي. پنځم سبب د سیل انجري nutritional imbalance دی، د غذا نامناسب والی، دې له امله هم په حجراتو کې انجري رامنځته کیږي. شپږم سبب موږ تاسې وایو چې ایمونولوژیک ریاکشنز دي، د دفاعي سیسټم مشکلات دي، خپله په دفاعي سیسټم کې مشکل رامنځته سي، د هغه له وجې هم کیدای سي حجره انجرډ سي. اووم موږ تاسې وایو چې فزیکل ایجنټس دي، فزیکي ایجنټونه مثال په دې کې ټروما راځي، مثال راډیشن شعاوې دي او تودوخې له امله هم کیدای سي حجره انجرډ سي. اتم موږ تاسې وایو چې ایجینګ دی، د حجرې باندې چې ډېر عمر تېر سي، حجره زړه سي، هم دغه حجره انجر کیږي، انجر حالت ته ځي. نو موږ تاسې دا زده کړله چې د حجرې اسباب 8 دانې دي، د دغه 8 سببو له امله یو حجره انجر کیږي، په حجره کې سیل انجري رامنځته کیږي. اسکیمیا او هایپوکسیا له امله کیدای سي حجره انجر سي، د ټوکسینونو له امله کیدای سي حجره انجر سي، یا هم انفیکشن ایجنټ له امله د انتانات له امله هم کیدای سي حجره انجر سي، یا هم جینیټیک ابنارمالیټي، جینیټیکي مشکلات له امله په یو حجره کې انجري رامنځته سي، او یا هم د نیوټریشنل امبلانس، د غذا د نامناسب والي له امله هم کیدای سي حجره انجر سي، او یا هم ایمونولوژیک ریاکشن، د دفاعي سیسټم له امله، د هغه دفاعي سیسټم کې مشکلات له امله باندې هم کیدای سي حجره انجر سي، یا هم فزیکل ایجنټ له امله لکه موږ تاسو د ټروما یا ټکر دی، یا هم تودوخه ده، یا هم کیدای سي د شعاع له امله حجره انجر سي، او یا هم ایجینګ د عمر زیاتوالي سره د حجرې په باندې چې ډېر عمر تېر سي، حجره زړه سي، هم بیا انجر کیږي. دغه 8 سببونه له امله یو حجره انجر کیږي، په سیل انجري رامنځته کیږي. نو موږ تاسې د خیر سره دغه هر یو په تفصیل سره وایو. اول موږ تاسې پر اسکیمیا او هایپوکسیا باندې خبرې کوو. اسکیمیا څه شی ده؟ یو اسکیمیا ده، بل هایپوکسیا ده. اسکیمیا معنا د وینې کموالی، چې یوې حجرې ته په کافي اندازه وینه ونه رسېږي، دې ته اسکیمیا ویل کیږي. مثال کیدای سي دا علت یې په یو رګ کې، په یو ارټري کې لخته جوړه سوې وي، دغه لختې له امله په کافي اندازه وینه حجرې ته نه ځي، نو غذایي مواد هم نه ورسېږي هغه ساحې ته، او د هغه ساحې څخه د هغه حجراتو څخه ویسټ پروډکټ هم نه راځي. نو بل بیا موږ تاسې هایپوکسیا وایو. هایپوکسیا بیا د اکسیجن کموالي ته وایي. اسکیمیا خو د وینې کموالي ته وایي چې وینه په کافي اندازه یې حجرې ته نه ورځي. هایپوکسیا بیا اکسیجن په کافي اندازه یې حجرې ته نه ورځي. کله چې په کافي اندازه یوې حجرې ته اکسیجن په کافي اندازه ورنه سي، نو دغه حالت ته هایپوکسیا ویل کیږي. چې د
دغه هایپوکسیا او اسکیمیا له امله کیدای سي حجره انجر سي، یعنې سل انجري رامنځته سي. موږ تاسې اوس پر میکانیزم باندې خبرې کوو. اول موږ تاسې دا زده کوو چې کله ګلوکوز په پایرویک اسید باندې اوړي. موږ تاسې بدن کې ګلوکوز لومړی په پایرویک اسید باندې اوړي. په پایرویک اسید باندې چې اوړي په دې وخت کې موږ تاسې ته 2 دانې ایټیپین انرژي په لاس راکوي. 2 ایټیپین انرژي لاسته راځي چې په دې مرحله کې موږ تاسې په بدن کې اکسیجن ته ضرورت نشته، یعنې ګلوکوز چې په پایرویک اسید بدلیږي بغیر له اکسیجنه دغه عملیه ترسره کېږي چې 2 ایټیپي انرژي لاسته راځي. خو کله بیا وروسته دغه پایرویک اسید و ټي سی ای سایکل ته یا کریبس سایکل ته داخلیږي چې د هغه په دغه سایکل کې د کریبس په سایکل کې بیا اکسیجن ته ضرورت شته. په دې مرحله کې اکسیجن ته ضرورت شته چې د دغه پایرویک اسید څخه بیا 14 ایټیپین انرژي لاسته راځي. 14 ایټیپین انرژي لاسته راځي چې دا 14 دا سوله 2 تر مخه وه، دا ټوله 18 ایټیپین انرژي کېږي. نو موږ تاسې د یو ګلوکوز څخه 18 ایټیپین انرژي لاسته راځي. په لنډ ډول سره بیا تشریح کوم دا ځای. موږ تاسې ګلوکوز په پایرویک اسید باندې بدلیږي 2 ایټیپي لاسته راځي چې په دې مرحله کې اکسیجن ته ضرورت نشته. خو کله چې پایرویک اسید بیا ټي سی ای سایکل یا کریبس سایکل ته داخل شي د پایرویک اسید څخه 14 ایټیپین انرژي لاسته راځي چې په دې مرحله کې اکسیجن ته ضرورت شته. اکسیجن موجودیت ضروري دی. نو دا 2 ایټیپي تر مخه و 14 ایټیپي انرژي دا سوه، دا ټوله 18 ایټیپي انرژي کېږي. بله خبره موږ تاسې دا زده کوو چې زه به تاسو ته حجره رسم کوم. زموږ تاسو د حجراتو په داخل کې پوتاشیم آیونونه زیات دي، پوتاشیم غلظت زیات دی. خو د حجراتو خارج د باندې بیا د سوډیم غلظت زیات دی، یعنې سوډیم په خارج کې زیات دی، پوتاشیم په داخل کې زیات دی. اوس موږ تاسو وایو چې په یوه اندازه په لږ مقدار سره د حجراتو په داخل کې سوډیم هم شته، خو غلظت یې کم دی. په لږ اندازه سره پوتاشیم د باندې هم شته، په لږ اندازه سره. موږ تاسې وایو دلته په داخل کې پوتاشیم غلظت زیات دی، په خارج کې د سوډیم غلظت زیات دی. دلته زموږ تاسې په حجراتو کې یو پمپ دی، د سوډیم پوتاشیم ایټیپیز پمپ په نامه یادېږي. د سوډیم پوتاشیم ایټیپیز پمپ دی. دا پمپ څه کار کوي؟ دا پمپ د غلظت د تفاوت برخلاف کار کوي. که څه هم دلته پوتاشیم په داخل کې ډیر دی، باید د دغه ډیر څخه د باندې چې خو لږ دی د باندې، نو باید د ډیر څخه د باندې وځي. یا دلته د غلظت د تفاوت برعکس کار کېږي. په داخل کې پوتاشیم زیات دی، په خارج کې پوتاشیم لږ دی. دلته دغه سوډیم پوتاشیم ایټیپیز پمپ په واسطه باندې دغه د خارج څخه چې پوتاشیم لږ دا هم څه کېږي؟ حجرې ته داخلیږي. که څه هم په داخل کې پوتاشیم زیات دی، هلته غلظت زیات دی، خو دلته په زوره باندې انرژي غواړي، په زور سره دا کار کېږي چې دغه پوتاشیم و داخل ته د حجرې داخل ته ننباسي. او دغسې سوډیم هم دغسې، سوډیم په حجراتو په خارج کې زیات دی، په داخل کې په کم اندازه دی. د دغه سوډیم پوتاشیم ایټیپیز پمپ په واسطه باندې سوډیم د باندې راوځي. که څه هم د باندې غلظت زیات دی، خو بیا هم دغه پمپ په واسطه دلته دغه پمپ ایټیپي ته ضرورت لري. خو که چیرې د هر سببه په حجراتو کې اکسیجن کم سي، یا د هایپوکسیا له امله کم سي، یا د اسکیمیا له امله حجرې ته اکسیجن په کافي اندازه ونه رسیږي، نو هغه حجراتو کې به ایټیپیانې به لاس نه راځي. که چیرې د هر سببه په حجراتو ته اکسیجن ونه رسیږي، یا هم د هایپوکسیا له امله او یا هم د اسکیمیا له امله چې حجراتو ته اکسیجن ونه رسیږي، نو په حجراتو کې به ایټیپي لاس نه راځي. موږ تاسو ویل چې په حجراتو کې ایټیپي لاس ته راځي، هغه موږ تاسو ویل د اکسیجن په موجودیت کې 14 ایټیپیان لاس راځي، چې دا په ډېر شمېر سره ایټیپیان دي. خو چې دلته اکسیجن نشته، نو 14 ایټیپیان انرژي لاس نه راځي، چې ایټیپي انرژي
حجراتو کې کمه شول نو دغه پوټاشیم سوډیم پوټاشیم ای ټي پي پمپ چې و موږ تاسو تر مخه دا کار کوي دا کار اوس نشي کولی ځکه دا په انرژي باندې کار کوي ځکه چې دلته پوټاشیم په داخل کې زیات دی په خارج کې لږ دی دغه د خارج څخه نور هم دی داخل ته ننباسي دا انرژي ته ضرورت لري که انرژي نه خپله خو دا کار نه ترسره کېږي نو اوس دلته انرژي په حجراتو کې نشته د هر سببه چې یا هم د هایپوکسیا له امله یا د اسکیمیا له امله دغه پمپ کار نه کوي دا پمپ فیل کېږي چې دا پمپ فیل سو سوډیم په داخل کې ترسب کوي سوډیم یعنې په داخل کې تجمع کوي په داخل کې پاتې کېږي کله چې سوډیم په داخل کې پاتې سو د حجرات په داخل کې به سوډیمونه پاتې شي نو سوډیم داسې کار کوي چې بیا خپل ځان سره 3 مالیکول اوبه جذبوي د خارج څخه 3 مالیکول اوبه دا هم حجره داخل ته ننوځي د هر سوډیم په مقابل کې 3 مالیکول اوبه حجره ته داخلیږي چې په نتیجه کې په حجرې کې اوبه زیاتیږي د حجرې داخل ته اوبه په زیات اندازه سره ځي ځکه موږ تاسو د حجرې سل ممبران چې دی خو اوبو ته اجازه ورکوي چې داخل سي نو کله چې اوبه د حجرې په داخل کې زیات شولې حجره سویلینګ کوي پړسوب کوي حجره پړسیږي موږ تاسو چې په حجره کې نور ارګانیلونه هم شته مثال راب انټوپلازمیک ریټیکولم دی او مایتوکاندریا وي لازوسومونه دي هغه کې هم پړسوب رامنځته کېږي په راب انټوپلازمیک ریټیکولم کې پړسوب رامنځته کېږي راب انډوپلازمیک ریټیکولم باندې خو رایبوزومونه دي دغه رایبوزومونه زنجلا کېږي چې رایبوزوم انجلا سول پروټین نه جوړېږي چې پروټین جوړ نه خو بالا بیخي انرژي نه پس جوړېږي بیا موږ تاسو په دغه حجراتو کې مایتوکاندریاوې شته مایتوکاندریاوې موږ تاسو په هغه کې هم پړسوب رامنځته کېږي په مایتوکاندریا کې چې پړسوب رامنځته هم انرژي نه جوړېږي بیا موږ تاسو وایو چې د حجرې بل ارګانیل چې دی هغه لایزوزوم دی لایزوزوم د خو موږ ویل چې حجرې ته اوبه داخلې شولې نو حجرې په داخل کې هر ارګانیل چې دی هغه کې هم اوبه داخلیږي راب انډوپلازمیک ریټیکولم ته اوبه داخلې شولې هغه خو وپړسېدی رایبوزوم زنجلا سو پروټین جوړ نه سو بل مایتوکاندریا ته اوبه داخلیږي مایتوکاندریا پړسېږي مایتوکاندریا کار نشي کولی خپله وظیفه د لاسه ورکوي انرژي نشي جوړولی بل لایزوزوم دی لایزوزوم چې اوبه داخل سي لایزوزوم کې سویلینګ پړسوب رامنځته کېږي په لایزوزوم کې خو انزایمونه دي اول هغه انزایمونه راوځي دغه د حجرې په داخل کې تخریبات رامنځته کوي نور انزایمونه خو په لایزوزوم کې خو انزایمونه نور هم شته هغه پسې راوځي د حجرې سل ممبران تخریبوي چې تخریب یې کوي حجره هم د منځه ځي تخریبېږي د حجرې څخه د باندې انزایمونه راوځي هغه انزایمونه د باندې نور تخریبات هم رامنځته کوي اکسټرا سیلر میټریکس کې بالاخره په اخر کې بیا پسې موږ تاسو وایو چې التهاب رامنځته کېږي انفلیمیشن رامنځته کېږي انفلیمیشن خپله داسې پروسه چې تخریب رامنځته کوي نو په اخر نتیجه کې موږ تاسو داسې ویلی شو چې دلته په حجراتو کې انجري رامنځته شول دغه انجري ولې رامنځته شول څنګه رامنځته شول موږ تاسو دغه ټوله پروسه اوس تشریح کړله ځکه رامنځته شوله چې موږ تاسو ویل اکسیجن شمېر د اکسیجن مقدار کم شو که هغه د اسکیمیا له امله یا هم د هایپوکسیا له امله چې اکسیجن کم شو بیا موږ تاسو ویل چې ګلوکوز څخه 14 ای ټي پي انرژي لاس نه راځي ځکه موږ ته ګلوکوز اول په پیرویک اسید بدلیږي 2 ای ټي پي لاس راځي چې دا لږ شمېر دی په دې کې اکسیجن ته ضرورت نشته خو مهمه خبره دا ده چې د پیرویک کله چې پیرویک اسید و ټي سی اس سایکل ته داخل سي په دې پروسه کې بیا اکسیجن ته ضرورت شته نو په دې پروسه کې چې اکسیجن ته ضرورت شته بیا 14 ای ټي پي انرژي لاس ته راځي چې مکمل 18 ای ټي پي انرژي کېږي اوس که چیرې اکسیجن نه وي نو خو دغه 14 ای ټي پي انرژي لاس ته نه راځي نو چې ای ټي پي شمېر کم سو انرژي شمېر کم سو زموږ داسې په حجراتو کې سوډیم پوټاشیم ای ټي پي پمپونه دي دوی داسې کار کوي د غلظت د تفاوت برعکس کار کوي د انرژي په واسطه باندې نو چې ای ټي پي انرژي نه دا پمپ پیل کېږي سوډیم په داخل کې پاتې کېږي نو سوډیم چې په داخل کې 3 مالیکول اوبه هم د ځان سره جذبوي د خارج څخه 3 مالیکول اوبه هم حجرې ته داخلیږي حجره کې پړسوب رامنځته کېږي سویلینګ رامنځته کېږي حجره کې چې پړسوب رامنځته سو بیا موږ تاسو چې د حجرې هر ارګانیل کې اوبه جمع کېږي هلته پړسوب رامنځته کېږي مثال راب انډوپلازمیک ریټیکولم
کې اوبه جمع کېږي، پړسوب رامنځته کېږي، د اپنډیکلازمیک ریټیکولم څخه ریبوزوم جلا کېږي، پروټین نه جوړېږي. بل مایتوکاندریا کې سویلینګ رامنځته کېږي، پړسوب رامنځته کېږي. مایتوکاندریا خو د انرژي جوړولو ځای دی، هغه انرژي نشي جوړولی. بل بیا موږ تاسې وایو چې لایزوزومونو ته اوبه داخلېږي، لایزوزومونو کې پړسوب رامنځته کېږي، سویلینګ رامنځته کېږي، د لایزوزوم څخه انزایمونه راوځي، هغه انزایمونه د حجرې نور ارګانیلونه هم پسې تخریبوي، د باندې پسې راوځي، د حجرې سل ممبران هم له منځه وړي، حجره هم تخریبېږي، د حجرې شاوخوا میټریکس هغه هم له منځه وړي. اخر کې ماته څه چې انفلمیشن هم رامنځته کېږي، چې انفلمیشن خپله تخریبي پروسه ده، نور هم انفلمیشن حجرات تخریبوي. دغه ټوله تخریب چې حجرات تخریبېږي، حجرات تخریب سوله، دا ځکه تخریب سوله چې مشکل تشي و اکسیجن حجرې ته په کافي اندازه ونه رسېدی، یا د هایپوکسیا له امله یا د اسکیمیا له امله. نو دا د سل انجري لومړی سبب شو. دویم سبب موږ تاسې وایو چې هغه ټوکسینز دي. د ټوکسینونو له امله هم موږ تاسې په حجراتو کې انجري رامنځته کېږي. دلته به زه تاسو ته ولیکم. موږ تاسې وایو چې دویم د سل انجري سبب یا کاز ټوکسینز دي. ټوکسینونه هم زموږ تاسې حجرات انجرډ کوي، سل انجري رامنځته کوي. ټوکسینونو کې موږ تاسې ایر پولوټنټ شامل دي. ایر پولوټنټ مطلب هوا ککړونکي مواد چې هوا ککړوي، نو ایر پولوټنټ سو. بل بیا موږ تاسې وایو چې کاربن مونوکساید دی، سیګریټ سموک دی، د سیګریټ دود دا هم سل انجري رامنځته کوي. بل موږ تاسې انسیکټیسیډز حشره وژونکي دواوې چې مثال ځینې کسان لکه د موږکان دوا چې خوري، حتی د هغه څخه بیا انسان مړ هم سي، دا هم سل انجري رامنځته کوي. یا موږ تاسې ابیسټوسیس وایو. ابیسټوس یو ډول ماده ده، دا په هغه کسان چې په کانونو کې کار کوي، په کانونو کې چې کار کوي، نو دوی دغه ابیسټوس ماده تنفس کوي. دغه له امله د دوی په بدن کې مرضي رامنځته کېږي، ابیسټوسیس ورته ویل کېږي، چې دا هم د سل انجري لامل کېدلی سي. دریم سبب د سل انجري موږ تاسې دلته مخکې لیکلی دی چې انفیکشس ایجنټس دي. انفیکشس ایجنټس له امله هم په حجراتو کې انجري رامنځته کېږي. انفیکشس ایجنټس له امله هم په حجراتو کې انجري رامنځته کېږي. دا بیا څنګه دی؟ موږ تاسې وایو چې ایچ آی وي وایرس کله بدن ته داخل سي، ایچ آی وي وایرس، دغه ایچ آی وي وایرس په خپل داخل کې آر ان ای لري. آر ان ای دا خپل خو تکثر نشي کولی، آر ان ای خو موږ تاوان نه کوي. آر ان ای راځي اول په ډي ان ای باندې بدلېږي. کله چې په ډي ان ای باندې دغه آر ان ای بدله سول، د ایچ آی وي وایرس آر ان ای په ډي ان ای باندې بدله سول، بیا دغه ډي ان ای راځي زموږ تاسې د حجراتو، زموږ تاسې د خپل ډي ان ای سره اګریګیټ کېږي، د هغه ډي ان ای سره یو ځای کېږي. مثال دا د وایرس ډي ان ای سوله او دا نور زموږ تاسې ډي ان ای سوله، ورسره یو ځای کېږي. اوس چې دغه ډي ان ای جوړه سوله، دا زموږ تاسې خپله ډي ان ای نور د وایرس د ډي ان ای تر تاثیر لاندې راغله. که هر رقم هغه د وایرس ډي ان ای که هر رقم ورته وایي چې دا جین جوړ کړه، داسې پروټینونه جوړ کړه، دی به یې جوړوي. نو زموږ تاسې په بدن کې په زرهاوو وایرسونه جوړ سي چې دا هم انجري رامنځته کوي. مخکې موږ تاسې وویل چې ایچ آی وي وایرس چې کله داخل سي بدن ته یا حجراتو ته، هغه کې آر ان ای موږ تاوان نه کوي. آر ان ای راځي اول په ډي ان ای باندې ځان بدلوي. آر ان ای چې په ډي ان ای باندې بدل سو، ډي ان ای بیا زموږ تاسې د حجراتو سره زموږ تاسې د خپل حجراتو د ډي ان ای سره اګریګیټ کېږي، یو ځای کېږي. نو بیا دغه زموږ تاسې ډي ان ای چې ده د دغه وایرس د ډي ان ای تر تاثیر لاندې راځي. نور چې د وایرس ډي ان ای هر ډول امر پر کوي، زموږ تاسې حجرات به هغسې کار کوي. مثال که دی ورته وایي چې مثال داسې جینونه جوړ کړه، داسې پروټینونه جوړ کړه، دی به هغه کار کوي. یعنې زموږ تاسې حجراتو ډي ان ای تر خپل تاثیر لاندې راوستله، نور په مقابل کې په زرهاوو نور وایرسونه په بدن کې جوړوي چې سل انجري رامنځته کوي. د انفیکشس ایجنټس سوله. څلورم سبب موږ تاسې وایو د سل انجري هغه جینیټیک ابنارمالیټیان دي. جینیټیک ابنارمالیټي معنا جینیټیکي مشکلات دي. جینیټیکي مشکلات موږ تاسې په تېر درس کې یو څه خبرې پر کړې دي. مثال یو سبب مثال ډاون سنډروم مریضان دي. ډاون سنډروم مریضان کې مشکل څه شي؟ ډاون سنډروم مریضان کې په تېر ساعت کې موږ خبرې پر وکړله چې 21 کروموزوم یې
3 دانې دي. دې ته 21 تریزومیم ویل کېږي. په دې کې د دې پر ځای چې 2 کروموزومه وي 3 کروموزومه دي. نو دغه کسانو کې اکثره د زړه مریضان یې 25% کانجنیټل هارت ډیزیز په دې کې رامنځته کېږي. په دغه مریضانو کې دغه کسانو دفاعي سیستم هم کمزوری دی. او بل بیا موږ تاسو وایو چې د دوی آی کیو لیول هم ډېر کم دی. ولې کم دی؟ ځکه چې دوی په جینونو کې مشکل دی، جینیټیکي مشکل دی، ځکه چې د دوی 21 کروموزوم 3 دانې دی. بل بیا موږ تاسو وایو چې بعضې وخت د میس فولډډ پروټین له امله هم کېدای شي سل انجري رامنځته شي. میس فولډډ پروټین له امله هم سل انجري رامنځته کېږي. مطلب پروټینونه په سم ډول سره قطع شوي نه وي، هم سل انجري رامنځته کوي. او یا هم کله چې زموږ تاسو په حجراتو کې په ډي ان اي کې یو برخه د ډي ان اي یو برخه مثال دا ډي ان اي ده، مثال د ډي ان اي یو برخه مثال دغه برخه تخریب شول. زموږ تاسو په حجراتو کې نور که چیرې د تخریب یې په لږ اندازه سره و، که چیرې زموږ حجرات کولی شو د تخریب د منځه یوسي، خپله ترمیم وکړي، نو دلته زموږ تاسو په حجراتو کې د ډي ان اي ریپیر جین په نامه جینونه شته. ډي ان اي ریپیر په نامه د ډي ان اي ریپیر جین په نامه باندې ډي ان اي ریپیر جینونه شته. دغه راځي دغه تخریب شوې ساحه ترمیم کوي. که چیرې دا ترمیم د دوی په واسطه نسو ترسره کېدلی یا تخریب ډېر زیات شوی و، نو بیا زموږ ستاسې دغه حجره زموږ ستاسې د بدن لپاره تاواني ده، ځکه ډي ان اي تخریب شوې ده. هغه ډي ان اي زموږ د ډي ان اي ریپیر جین په واسطه باندې نه جوړېږي، نور مشکلات رامنځته کوي. نو بیا زموږ ستاسې بدن کې نور جینونه شته. پرو اپوپټیک جین څه کار کوي؟ پرو اپوپټیک جین دا کار کوي چې دغه حجره نور مړه کوي، د منځه یې وړي. نو موږ تاسو ویل چې دا هم د سل انجري لامل کېدلی شي. او بل موږ تاسو وایو چې 5م سبب چې دی موږ تاسو وایو نیوټریشنل امبلانس دی، د غذا نامناسب والی. مثال ځینې کسان دلته به زه تشریح کړم. 5م موږ تاسو ځینې کسان مثال د نیوټریشنل امبلانس مطلب دا دی که چیرې غذا نامناسب و، که مثال غذا کمه وخوړل شي هم مشکل رامنځته کوي، انجري رامنځته کوي. که غذا زیاته وخوړل شي هم انجري رامنځته کوي. مثال ځینې کسان دي غذا ډېره خوري، پټ شحمیات زیات خوري، ګلوکوز زیات خوري، چاغښت اوبیسټي رامنځته کېږي. اوبیسټي هم یو ډول مرضي ده، اکثره نورو مرضیو ته زمینه برابروي. نو دغه چاغښت چې رامنځته شو ولې رامنځته شو؟ چې د ده غذا نامناسبه وه. او بل کېدای شي موږ تاسو وایو ځینې کسان چې آیرن ډیفیشنسي انیمیا لري، مثال کمخوني یو ډول دی آیرن ډیفیشنسي انیمیا. دا کسانو کې مشکل څه شي؟ د دوی په بدن کې اوسپنه کمه وي. اوسپنه په څه خاطر کمه ده؟ چې د په خوراک کې، په تغذیه کې، په غذا کې اوسپنه نه ده اخیستې، نو په حجراتو کې انجري رامنځته کېږي. 6م موږ تاسو ایمونولوژیک ریاکشن دی، دفاعي مشکلات. خپل زموږ تاسو دفاعي سیستم کې مشکلات رامنځته کېږي. په تېر ساعت کې موږ تاسو دا باندې خبرې وکړلې، کله چې مثال موږ تاسو په ټانسلونو کې ټانسلایټس رامنځته شي د بکټریا له امله، موږ تاسو هغه لپاره انټي بیوټیک خورو. دغه انټي بیوټیک دغه میکروب بکټریا د منځه یوړله. بیا زموږ تاسې په بدن کې انټي باډي چې جوړه شوې وه، هغه انټي باډي چې دا بکټریا د منځه وړې وه، دا انټي باډي راولاړېږي، دا زموږ په بدن کې ګوري. که د بدن په هر جوړښت و هغه بکټریا ته ورته پر هغه حجراتو باندې حمله کوي. مثال پر کنکټیو ټیشو باندې حمله کوي، ارترایټس رامنځته کوي، یا روماتیډ فیور یا روماتیډ ارترایټس رامنځته کوي، یا هم کېدای شي په زړه کې پر مایټرل وال کنکټیو ټیشو باندې حمله وکړي، انجري رامنځته کوي. نو دغه زموږ تاسې د خپل دفاعي سیستم له امله انجري رامنځته کېږي. بل فزیکل ایجنټس دی. فزیکل ایجنټس مطلب تودوخه ده، کېدای شي تودوخې له امله انجري رامنځته شي، یا کېدای شي مثال راډیشن یا د شعاع د لمر د وړانګو په واسطه یا د اکسرې دغه شعاع له امله انجري رامنځته شي، او یا هم کېدای شي د ټروما د ټکر له امله انجري رامنځته شي، حجرات تخریب شي. او بل اخري د انجري سبب ایجینګ دی. حجرات باندې چې ډېر عمر تېر شي، حجرات که چیرې چې حجره زړه شي، بیا نو دوی نشي کولی چې خپل د حجرې تخریب په خپله ترمیم کړي. دوی خپل د حجرې تخریب شوې برخه نشي ترمیمولی، نو بیا دوی وروسته د پرو اپوپټیک جین له امله
مړه کېږي، حجره د منځه ځي. نو دا زموږ تاسې هغه 8 د سل انجري سببونه شول چې موږ تاسې په دې درس کې زده کړله. په لنډ ډول سره بیا تکراروو چې موږ تاسې په دې درس کې د سل انجري 8 اسباب وپېژندل. اول مو وویل چې اسکیمیا او هایپوکسیا له امله کیدای شي حجره انجر سي، سل انجري رامنځته سي چې موږ میکانیزم تشریح کوي. او بل بیا موږ تاسې ویل ټوکسینونو له امله هم کیدای شي په حجراتو کې سل انجري رامنځته سي. دلته موږ تاسې ویل چې هغه کې د هوا ککړونکي مواد یا مثال کاربن مونوکساید دی یا د سګرېټ دود دی یا هم حشره وژونکي درمل دي یا هم ابسټوسس دی، ابسټس مواد دي. دغه له امله کیدای شي زموږ تاسې حجرات انجر سي. یا هم انفیکشس ایجنټ له امله موږ تاسې ویل چې دا مثال مو ورته ورکړي د اچ آی وي وایرس دی بدن ته داخلیږي. اچ آی وي وایرس کې آر ان اے د آر ان اے په ډي ان اے باندې بدلیږي. ډي ان اے بیا زموږ تاسې په حجراتو کې زموږ د خپل ډي ان اے سره یو ځای کېږي، اګریګیټ کېږي. بیا دغه ډي ان اے چې هر ډول امر کوي زموږ تاسې په حجراتو کې به هغسې مثال پروټینونه به جوړېږي او په زرهاو نور وایرسونه دلته جوړېږي، وده کوي. بل موږ تاسې جینیټیک ابنارمالیټي وویله. جینیټیک ابنارمالیټي کې موږ تاسې ډاون سنډروم یاد کړئ چې مثال هغه کسان 21 ټرازیمي د 21 کروموزوم یې 3 دانې وي، هغه کسان کې به زړه مریضۍ ډېرې، یا هم کیدای شي موږ تاسې ووایو د جینونو کې مشکل رامنځته سي، پروټین په سم ډول نه کتېږي، مسفولډیډ پروټین یي. او یا هم کیدای شي موږ تاسې وویل چې کله ډي ان اے کې یو برخه تخریب سي، ډي ان اے خپله دغه تخریب سوې برخه د نورو جینونو په واسطه باندې بیرته ریپیر کوي چې هغه ته ډي ان اے ریپیر جین ویل کېږي. که چیرې تخریب تر دې هم زیات و نو بیا دوی نسي کولی چې دا جوړ کړي. بیا د پرو اپوپټیک جین په واسطه باندې دغه حجره مړه کېږي، له منځه ځي. نو دا هم د حجرې د انجري لامل کېږي. بل بیا موږ تاسو ویل چې نیوټریشنل امبیلانس دی، د غذا نامناسبوالی دی، د دې له امله هم حجره انجر کېږي. مثال یو څوک دی په آیرون ډیفیشنسي انیمیا باندې اخته دی، معنا د کمخونه دی، د ځکه چې د کمخونه دی چې د په بدن کې آیرن اوسپنه کمه ده. اوسپنه ولې کمه ده؟ چې د په کافي اندازه په غذا کې اوسپنه نه ترلاسه کړې. نو دغه کسانو کې چې دغه مریضي رامنځته کېږي مشکل یې ځکه دی چې دوی غذا نامناسبه وه، یا ځینې کسان چې چاغیان دي، اوبیسټي یا په چاغ کسانو کې چې مثال موږ تاسو دوی په زیات اندازه شوګر خوري، په زیات اندازه باندې فټس یا شحمیات استفاده کوي، دوی بدن کې اوبیسټي یا چاغښت رامنځته کېږي. نو دا هم د انجري لامل کېدلی شي. ایمونولوژیک ریاکشن موږ تاسې وایي بعضې وخت که چیرې ټانسلایټس رامنځته سي، دا مثال دی، موږ تاسې هغه لپاره انټي خورو، انټي په واسطه هغه بکټریا خو د منځه ولاړله، نور زموږ په بدن کې چې انټي باډي فعاله سوې وه، انټي باډي جوړه سوې وه، دغه انټي باډي بیا زموږ په بدن کې ګوري که چیرې هر ځای کې هغسې جوړښت د هغه بکټریا پر کم جوړښت هر ځای و زموږ په بدن کې په حجراتو کې دی ورځي پر هغه ځای باندې حمله کوي. مثال موږ تاسو کیدای شي په مفاصلو په کنیکټډ ټیشو باندې حمله وکړي، ارترایټس رامنځته کړي، یا هم په زړه کې د مایټرل وال باندې حمله وکړي، هلته سل انجري رامنځته کړي. بل بیا موږ تاسو فزیکل ایجنټس دی، مثال ټروما یا ټکر دی د حجراتو د انجري لامل کېږي، تودوخه ده د انجري لامل کېږي، او یا هم د راډیشن یا د شعاع له امله هم حجراتو کې انجري رامنځته کېږي. او اخري ایجینګ دی. ایجینګ معنا کله چې حجره زړه سوله، حجره خپل هغه تخریب سوې برخه نشي ترمیم کولی، بیا د پرو اپوپټیک په واسطه باندې د حجره مړه کېږي، له منځه ځي، انجري کېږي، تخریب کېږي. نو دا زموږ تاسې د نن ورځې درس و. خدای دې وکړي چې دغه درس مو یو څه ګټه اخیستې، یو څه مو ځینې زده کړي. تر بل درسه پورې خدای په امان، ښې چارې، ښه وخت. السلام علیکم.